سلامونه نیکې هیلې احترامات وخت مو په خیر په دې هیله چې روغ جوړ باسته تر دا دمه مو ژوند په خیر په خوشحالۍ تېر شوی وي. ملګرو خپل هېواد سره سم تاسو ته نن یو خوندوره ویډیو وړاندې کوم چې څنګه کولی شو چې کارټون ویډیو جوړه کړو. د دې ویډیو دویمه برخه ده. لومړۍ برخه به د دې ویډیو په کمنټ کې تاسو وګورئ. کله چې تاسو لومړی ویډیو ونه ګورئ نو تاسو دویمه ویډیو مه ګورئ ځکه چې تاسو بیا نه پوهیږئ. تېره ویډیو کې موږ چې تاسو څنګه کولی شئ چې د کارټون ته کرکټر وټاکئ. یو لوبغاړی تاسو جوړ کړئ، سترګو رنګ، جامې، شکل او همداسې ورته سړی که ښځه جوړئ. نو راځئ ځینې وروسته به ورته نورې برخې وښیم. ملګرو که زما یوټیوب چینل کې نوی یاستئ نو زما یوټیوب چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زما هره نوې ویډیو ته تاسو ژر در رسیږي. ملګرو ستاسو په سبسکرایب او لایک ما هېڅ نه کېږي خو شاید موږ ته یې ګټه ورسیږي. نو په دې هیله چې زموږ زحمت خوښ لاړ نه شي تاسو زموږ چینل سره حتما سبسکرایب کړئ. بغیر د سبسکرایب مه تېرېږئ. ډېره مننه. ښه ملګرو تېره ورځ موږ وښوده چې څنګه ځان ته یو ځای انتخاب کړو بیکګراوند. ملګرو تاسو به لومړی راځئ حتما به یو بیکګراوند ځان ته انتخابوئ. دا بیکګراوند دې ډاونلوډ کېږي، تاسو به یې ډاونلوډ کوئ. دې کې دا کومې ویډیوګانې ما جوړې کړي دي دا ما پخپله جوړې کړي. دلته تاسو به راځئ دلته او دغه کرکټ ویډیو باندې به کلیک کړئ. کله مو چې په دې ځای کلیک وکړه دې څخه وروسته تاسو ته نو اکټر راوړي. دلته سره ټاپرله راځي. اوس تاسو کولی شئ چې دغې سرې ټاپرې اکټر بدل کړئ یا ځان ته جوړ کړئ. ما تېره ویډیو کې جوړولو طریقه ښودلې وه چې څنګه کولی شو ځان ته یو لوبغاړی جوړ کړو. نو ملګرو تاسو به راشئ که غواړئ بیکګراوند ځان نه بل انتخاب کړئ دې نه وځئ. دلته به دې باندې به کلیک وکړئ. دلته نورې بیکګراوند تاسو ته درکوي شاتنۍ برخه. دا ملګرو تاسو کولی شئ را ډاونلوډ کړئ. دا به حتما تاسو اول سر کې چې راغلی را ډاونلوډ کوئ به یې. که چا را ډاونلوډ کړي نو اوس به تاسو خوښ کړئ چې کوم کې تاسو ویډیو جوړوئ. زه غواړم چې په کومه برخه کې ویډیو جوړه کړم اکټر ځان څه کینوم په دغې برخه کې زه غواړم چې ځان ته ویډیو جوړه کړم. کله چې ته دغه ورشئ دلته به نو اکټر باندې کلیک وکړئ. ته ما تېره ورځ بهیر په نوم اکټر جوړ کړی، یو به دا زه انتخاب کړم او دلته تاسو ته بلې مې چې تاسو بل لوبغاړی هم انتخاب کړئ. زه به راشم بل لوبغاړی به هم انتخاب کړم. زه به بل لوبغاړي په برخه کې دا انتخاب کړم. ملګرو تاسو دوه لوبغاړي انتخاب کړئ. زه د دوو کسانو دی تاسو دلته دوه لوبغاړي یوازې انتخابولی شئ. ګورئ تاسو دلته دوه لوبغاړي انتخاب کړه، دلته کېناسته. یو هغه و چې ما جوړ کړی و، یو دا تیار خپل جوړ دی. دغه ما وټاکل. اوس څنګه کولی شو دا حرکت مې راولو خبرې به وکړو. ملګرو تاسو به راشئ اوس غواړم چې زه دا د کم طرف ته کېنوم کم طرف ته کېنوم. را به شئ دلته که غواړئ چې بهیر وخوځوئ نو دغه بهیر څنګ کیپشن ګورئ دا ګورئ ټو د لیفټ دا دې به کلیک کړئ. دې چې دی خوا دې خوا کېږي که نه تاسو غواړئ چې دا کس وخوځوئ نو تاسو به په دغې ځای باندې کلیک وکړئ. زه غواړم چې بهیر چې دی بل طرف واړومه. دلته مې ودراوه. تاسو ګورئ ملګرو دلته ما بهیر ودراوه. نو اوس به زه په دې باندې بېرته کلیک وکړم. زه به په دې باندې کلیک وکړم. ښه دا مه چې دی مخامخ ورته ودراوه دې بل کس ته. زه غواړم چې دا کوم ځای ته یوسم. دلته مې په دې ځای کلیک وکړم او دا به په دې لیفټ باندې کلیک کړم. ښه چوکۍ په دې بل اړخ کې مه کېنوه. اوس زه غواړم چې په دغه مې کلیک کړم.
دې کې بیرته تاسو کولی شئ چې بیکګراوند ورته بدل کړئ، خو دا هم خوښ نه وي بل بیکګراوند انتخابولی شئ، تللی شئ شاته برخه بله ورته انتخاب کړئ، خو زه یې په همدې کې جوړوم، زما همدا بیکګراوند خوښ دی. ملګرو رابه شئ چې غواړئ خبرو باندې راولئ، په دې برخه به کلیک واخلئ. په دې مو چې کلیک واخیسته اوس تاسو ته دلته اپشن درکول کېږي چې کوم کس تاسو په خبرو راولئ. زه غواړم چې د انویټر کې بهیر انتخاب کړم، زه غواړم چې بهیر په خبر راولم، نو په ایزي طریقه باندې به تاسو په دغه وایس باندې کلیک واخلئ. که غواړئ چې تاسو د بهیر خبرو سره لیکنه هم وکړئ نو په دې ځای به کلیک واخلئ. دلته تاسو کولی شئ چې لیکنه هم وکړئ، ګورئ دغه ځای لیکنه هم کېږي، نو تاسو به راشئ دلته په دې باندې به کلیک واخلئ، په دې وایس اپشن باندې، په دې وایس اپشن چې تاسو کلیک واخیستئ دغه ځای باندې په دې منځنۍ برخه به تاسو کلیک واخلئ. په دې منځنۍ چې کلیک واخیسته زه یو خبرې کړم. زه بیرته دې ټیک مار باندې کلیک اخلم، غواړم چې دا خبرې سیو کړم. ګورئ ملګرو اوس دا خبرې ما سیو کړې، اوس ګورئ ورته سلام وخت مو بخیر، په دې هیله چې روغ جوړ به یاستئ، څه کوئ چې دلته ناست یاستئ. ښه اوس غواړم چې دې بهیر ته زه اکټینګ بدل کړم، دغه مې به راشئ او دې ځای کې ډېرې اکټینګ دي، خپسه، خوشحالۍ غږ، خفګان غږ، د چکچکو غږ، هر شي دغه شته. زه غواړم چې دا انتخاب کړم. سلام وخت مو بخیر، په دې هیله چې روغ جوړ به یاستئ، څه کوئ چې دلته ناست یاستئ. دې برخه کې چیرې تاسو انتخابوئ هغه ستاسو خپله مرضي. دلته تاسو خوشحالۍ غږ، سلام وخت مو بخیر، په دې هیله چې روغ جوړ به یاستئ، څه کوئ چې دلته ناست یاستئ. ښه دا برخه کې تاسو اوس یو اکټر باندې خبرې وکړې، موږ ورته خبرې ورکړې او څه مو کړه سټایل هم ورته انداز هم ورته ورکړه چې څه رقم انداز کې باید خبرې وکړه. دې نه وروسته تاسو به بېرته راشئ او په دغې میسیج ځای باندې به بېرته کلیک واخلئ. کله مو چې میسیج ځای کلیک واخیسته رابسئ دې ځای کې برخې له بېرته راشئ او په نو اکټر به کلیک واخلئ، بېرته به راشئ هغې خبرې خوښې بهیر هغه زه په دې بل کس باندې خبرې وکړئ. زه به راشم په دې بل کس به خبرې وکړم، بېرته به راشم په دې وایس باندې به کلیک واخلم. تاسو وروز به چک راغلی ما چې موټر ته کېنم او چېرته لاړ شم، بازار ته ولاړه شم. ملګرو که غواړئ چې خبرې مو خرابې شي رابشئ بېرته په دغې دریو ټکو باندې به کلیک واخلئ او دغې ضرب اپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ. زه غواړم بېرته نوې خبرې وکړم، رابشئ بېرته به په دې ځای کلیک واخلئ او دلته به اکټر انتخاب کړئ. دلته ښه ګورئ زما خبرې. وعلیکم سلام، دلته موټر ته ناست یم او زه غواړم چې بازار ته ولاړ شم. ښه هر څه وشو، اوس هم ورته خبرې مې انتخاب کړې او هر څه راتلونکي به تاسو ته وښیم چې څنګه دې سره وایس ثبت کړو، څنګه نور کارونه پکې ترسره کړو، څنګه یې سیو کړو. ملګرو که زما ویډیو مو خوښ شوي نو حتما او ضرور زما یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ او ستاسو په سبسکرایب هېڅ نه کوي، بیا هم یادونه کوم او شاید موږ ته یې ګټه راورسېږي. ډېره زیاته مننه چې ویډیو مې ولیده. د الله په امان، ښې چارې، ښه وخت.